سلامونه دوستانو، په دې له شروع جوړ به دا دوستانو د ډاګز کلایم یا ویډرا فایل شو. تاسو کول شئ دوستانو خپل ویډرا د ټونکیفر پرته درې ایکسچینجونه ترسره کړئ چې لومړی اوکې ایکس دی، دوهم ورپسې بایبیټ دی او دریم د خپل ټلګرام والټ دی. نورو ته نه ترسره کیږي. نو دلته ترسره کولو لپاره به تاسو خپل موبایل کې ډاګز را خلاص کړئ. را به شئ تاسو په خپل موبایل کې خپل ټلګرام را خلاص کړئ، به ډاګز ته راشئ. نو که چېرې تاسو ته ډاګز نه راخلي داسې کې د پورته درې ټکي کلیک کوئ، ریفریش یې کوئ، بیا لږ انتظار وکړئ. ګورئ تاسو تقریبا تر 20 دقیقې پورې انتظار وکړئ، بیا داسې صفحه راخلاصېږي. اوس وګورئ دلته موږ ته تر اوسه پورې دغه د ډاګز پخوانی اپشن ښکاري، نوی اپشن نشته. دلته چې کلیک وکړئ هماغه پخوانی کیسه ده. که چېرته ستاسو هم همداسې وو، راشئ خپل ټلګرام بند کړئ، ډاګز بند کړئ، بیا ټلګرام بند کړئ او بیرته له سره بیا ډاګز راخلاص کړئ. کله چې تاسو په دوهم واره ډاګز راخلاص کړئ، بیا تاسو ته راځي ډیپازیټ په ایکسچینج وایي. تاسو ایکسچینج ته ډیپازیټ کړئ. دا چې کلیک کړ تاسو درې ته لیږلی شئ. ایکسچینج به تاسو انتخاب کړئ او والټ ده. راشئ په ایکسچینج باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. ګورئ موږ په ایکسچینج باندې کلیک کوو. دلته تاسو اوکې ایکس او بایبیټ ته لیږلی شئ. زه راځم بایبیټ باندې کلیک کوم. تاسو به خپل بایبیټ باندې کلیک واخلئ. دلته تاسو ته وایي چې بایبیټ ته تاسو غواړئ چې ولیږئ، نو تاسو به راشئ په ایس آی ایم سی اپشن باندې کلیک واخلئ. تاسو داسې صفحه راځي. اوس به تاسو څه وکړئ، لاړ به شئ خپل موبایل کې به تاسو بایبیټ راخلاص کړئ. زه هم راځم په خپل موبایل کې بایبیټ راخلاصوم. تاسو نه درې شیان غواړي، یو بایبیټ، یو آی ډي ده، بل د ډاګز ادرس دی او ورپسې دوستانو میمو ده. دا درې شیان چې تاسو ورکړئ بالکل ستاسو لپاره ډیپازیټ ترسره کیږي. درېیو طریقه راته ښایي. خپل موبایل کې به تاسو بایبیټ راخلاص کړئ. کله هم تاسو خپل موبایل کې بایبیټ راخلاص کړ، په خپل فنګر سره به تایید کړئ، راخلاص به کړئ. بیا به راشئ دلته تاسو ته ډیپازیټ اپشن راځي. په دغه ډیپازیټ باندې به کلیک وکړئ. اخر کې تاسو ته راځي ډیپازیټ کریپټو، په دغه کلیک واخلئ. په دغه مې چې کله کلیک واخیستم دوستانو، د پورته سرچ آیکن راځي. په دې سرچ آیکن کې به تاسو ورته ولیکئ ډاګز. ګورئ ډاګز چې مو چې کله ولیکئ، تاسو ته بالکل ډاګز دلته پکې ثبت شوی، تر اوسه پورې ټریډ نه شروع شوی. نو دلته به تاسو دغه ډاګز کلیک کړئ. کله مې چې ډاګز کلیک کړ، دلته به لاندې راشي، اخر کې ټون تاسو ته راځي. دغه ټون د ټون اپشن به کلیک کړئ، ځکه موږ په ټون نیټورک باندې دا غواړو. دلته به راشئ، دغه لومړی دغه ادرس دی دوستانو، دغه ادرس به راواخلئ، دغه ځای نه به کافي کړئ. کله مې چې کافي کړ، بیرته به راشئ دغه منځنۍ خوا وینئ د ادرس اپشن، د ادرس ځای کې د منځ برخه کې لومړی بایبیټ یو آی ډي غواړي، دوهم ادرس غواړي. د ادرس ځای کې به ورته پیسټ کړئ. هغه نه وروسته دوستانو ټیګ میمو غواړي. میمو چې دغه لاندې دوهم تاسو ته ښکاري ټیګ یا میمو چې کوم ورسره لیکئ، د کمنټ هم ورته وایي، نوټ ورته وایي، ریمارک شي چې دغه تاسو کافي کړئ او دا به هم دلته دوهمه خانه کې تاسو ورته پیسټ کړئ. کله مې ته دوه پیسټ کړل دوستانو، دې سره زموږ تر دغه ځای پورې دغه ادرس او هغه پیسټ کړل. را به شئ بیرته بایبیټ اکاونټ کې بیک شاته به راشئ. بایبیټ اکاونټ کې پورته ستاسو پروفایل آیکن چې کوم ښکاري، په دغه پروفایل آیکن باندې تاسو یو کلیک ورته واخلئ. بیا دلته تاسو ته راځي دغه ستاسو یو آی ډي ده د بایبیټ دوستانو، او اوکې ایکس کې به هم دغه شان دي وي او دا به کافي کوي. صرف کلیک ور باندې وکړئ، کافي کېږي. دلته تاسو په اوله خانه کې ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړله، د درې وړه شیان مونږ اډ کړل. لومړی یو آی ډي، دوهم ادرس، دریم میمو کوم کوډ چې دی یا کامنټ دی. راشئ په سینډ باندې بیا ورته کلیک واخلئ. سینډ باندې مو چې کلیک واخیستئ، اوس تاسو ته وایي چې آیا غواړئ چې خپل ټول کوین ویډرا کړئ، کنفرم یې کوئ تاسو غواړئ او که کوم بل اپشن انتخابوئ. نو که چېرته تاسو سم و بالکل، راشئ په کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ او ستاسو ټوکن به ټول ورسیږي، البته کنفرم شي. تاسو په یاد ولرئ چې اوکې ایکس ته یې مه لیږئ، افغانستان کې کار نه کوي. که تاسو بل هیواد کې، پاکستان، نورو کې کار کولی شئ. دغه دوستانو زموږ هر څه ډن شول، په بریالیتوب سره ترسره شول او په دغه طریقه تاسو بالکل خپل کوین ویډرا کولی شئ خپل والټ. ټلګرام والټ په افغانستان کې کار نه کوي، شو کوي هغه ته یې مه لیږئ. او دلته تاسو ته ښکاري چې زموږ 2,000 ډاګز چې کوم دي ویډراوینګ او په شلم تاریخ باندې به دغه ویډرا زموږ ایکسچینج ته بایبیټ ته مستقیما ترسره شي. یعنې اوس نه ترسره کېږي، تاسو به انتظار کوئ په شلم تاریخ د مستقیما ستاسو بایبیټ اکاونټ ته ځي. د اوس لپاره چې دا په ویډراوینګ کې روانه ده، کنفرم شوې.